د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر له مرکز کندهار څخه خلک کډې باروي. د کندهار اوسیدونکي ولې کډو بارولو ته اړ شوي؟ د خپل ځای او سیمې پرېښودو لامل یې څه دی؟ دغه خلک کوم ځای ته کوچیږي؟ ځایي چارواکي په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کندهار د غورک، نیش او میوند ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دوامداره وچکالۍ او د اوبو د سخت کمښت له امله یې ځینې کلي پریښي او د اوبو د لټون په موخه نورو سیمو ته کډه شوي دي. د کندهار د غورک ولسوالۍ شاکارز په نوم د یو کلي اوسیدونکي وایي د اوبو د کمښت له امله اړ شوي چې خپله پلرنۍ مینه پرېږدي او د اوبو د لټون په موخه نورو سیمو ته کډه وکړي. د دغه کلي اوسیدونکي وایي چې مخکینۍ بوختیاوې یې کرنه او مالداري وه، خو د وچکالۍ درندې څپې یې کرنه صفر کچې ته راټیټه کړې او دوی اړ شوي چې دا کلی پرېږدي. د محمد نبي په نوم د غورک ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له خپل کلي څخه سپین بولدک ولسوالۍ ته کډه شوی وایي اوبه مو نشته، کاریزونه او څاوې مو وچې شوې، مال مو تلف شو، ماشومان مو د تندې له امله ناروغه شول، نو موږ مجبور شو چې خپل کور او کلی پرېږدو. د غورک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولتي چارواکو او مرستندویه ادارو د اوبو د زیرمې کوهي کیندنې یا د اوبو رسولو ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. پر همدغه مهال د نیش او میوند ولسوالۍ اوسیدونکي هم د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو چینې او کاریزونه وچ شوي او د ځینو کلو اوسیدونکو خپلې مینې پرېښي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.